پشپا اورز ورات یاد تلا دستړي جون بدر تس اوایم الا رویا هیڅ پختنا مکړه بس دې خو خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سوایم زلمی پزړ باندې سلګکی کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم بس جون تیریږي خون بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رایا دوی لمانت للې زړګي یاران جفا کوي خو خان کوي حماس خپلواک ما هم دغه سیخه چې شوند پرې ور پاسې يم سرګردان دستړي جون بدر تس اوایم الا رویا هیڅ پختنا مکړه بس دې خو خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سوایم زلمی پزړ باندې سلګکی کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم قدرمنو هیوادوالو راغلو سفارت ته قدرمن قونسل صاحب سره ناست یو الله دې دې په ژوند او په زندګۍ برکت واچي بالخصوصا وزارت خارجه او سفارت د انقره کې د افغانستان سفارت د دې نه ډېره مننه او څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په بلغار کې 18 شهیدان هغه ځوانان چې په کانټینر کې خپل شهادت جامې نوشیجان کړی بیا هم تاسو ته وایم چې د خپلو بچیانو حفاظت وکړئ خپل بچیان د داسې خلکو ښکار کوئ ما چې بله ورځ ټول خلک او ټول مسلمانان په دې درد کې په دردمند دي غم درون غم دی تقریبا 20 تاریخ باندې راوتی یم زه او نن 14 تاریخ دی خو چې څرنګه موږ کوشش کوو چې د جنازې انتقال کو د بلغار حکومت خپل یو قانون لري سارنوالي وایي چې په دې باندې موږ سارنوالي کیس پاس نشي و کسانو په هغې کې گرفتار شوي دي نیول شوي دي بعد د هغې نه بیا ستاسو جسدونه به تاسو ته تسلیموو نو راغلو سفارت ته قونسل صاحب سره ناست یو دوی به هم د خپلې خبرې به تاسو سره شریکې کړي د بلغاري د قوانینو سره سم باید منتظر پاتې شو تر څو په دې هکله نهایي فیصله وشي تر څو چې محکمه هلته فیصله وکړي د هغوی د قوانینو پر اساس باندې نشو کولی چې دغه د انتقال زمینه برابره کړو نو فی الحال فیصله نه ده شوې زموږ سفارت چې هلته دي